واغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. کله چې د مزدلفې شپه ختم شي او د سحر منځ په اول وخت کې ادا کړی شي، بیا به ذکر و اذکار وشي چې لږه روشنایي شي، نو د مزدلفې نه به دا به د اختر ورځي، نو د مزدلفې نه به منا ته روانګي شي. د جاهلیت د دور د خلکو طریقه دا وه چې هغوی به مزدلفه کې تر هغې وخته پورې ایسارو چې کله به لمر راوخته او دا به ویل اشرق صبیر کیمان و غیر. صبیر غر دی، نو هغې غر ته به خطاب کو چې په تا د لمر راوخیږي چې موږ واپس شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زمونږ طریقه د مشرکانو د طریقې مخالفه ده، او د الله نبي حکم وکړه چې لمر د راختلو نه به مخکې روانېږو، او چې کله روانېږو نو ډېر په آرام سره وقار سره به روان وي، تر دې پورې چې وادي محسر ته ورسیږي چې دا د مزدلفې او د منا تر مابین یوه وادي ده. نو په دغه ځای کې به جلتي کوي او دومره اندازه کې ځای دی لکه قدر رمیت حجر، لکه یو کاڼی چې ګزارېږي دومره انداز دی. بیا به د ځان سره جمرات دا کاڼي راواخلي، او په دې په باره کې بهتره خو دا ده چې د دغه ځای نه راواخلي، که د مزدلفې نه رالي، که منا کې راټولوي، که لاره کې، خو د مزدلفې نه که د ځان سره راواخلي نو دا به بهتر وي. لکه څرنګه چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزدلفې په شپه باندې سار باندې ماته وویله چې ما له ګیټکۍ راټولې کا، نو ما اووه ګیټکۍ راټولې کړې چې هغه داسې وي لکه د خزف د ګیټکۍ، خزف دوو ګوتو تر مابین چې ګیټکۍ کې ښودل کېږي او ګزارېږي، دغسې ګیټکۍ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل لاس باندې صفا کولې داسې په خپل لاس کې، او بیا یې وفرمایل امثال هؤلاء فرمو، د دې په شان، د دې مثل په شان، یعنې داسې ګیټکو باندې تاسو اشتل کوئ. او بیا یې وفرمایل چې یا ایها الناس ایاکم والغلو فی الدین، ای خلکو د غلو نه ځان وساتئ، فانما اهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، ځکه مخکني خلک هغه په دین کې غلو تباه کړي دي. نو دغه ګیټکۍ به دومره وړۍ وړۍ لکه د لوبیا د دانې په مقدار باندې، دا جمرات چې دی دا به په ګیټکو باندې ویشتلی شي، وړې وړې ګیټکۍ وی، بغیر د ګیټکو نه چې سړی ولي په بل شي باندې هم صحیح نه ده، او که غټې غټې ګټې راخلي هغه هم صحیح نه دي، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه حصا لفظ استعمال کړی دی، او غټو ګټو ته حجر ویلی کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړو وړو ګیټکو ویشتلي، او بیا یې فرمایلی دي چې خذو عني مناسککم، تاسو زمانه د حج احکامات زده کړئ. کله چې یو انسان منا ته راورسیږي چې د وادي محسر نه والا تر جمرة العقبه پورې، نو دی به لاړ شي جمرة العقبه ته. جمرة العقبه آخر الجمرات ده، دا مکې ته نږدې ده، دې ته جمرة الکبرا وایي. هغه به په اوو کاڼو باندې ولي، اوو ګیټکو باندې، یو ګیټکۍ به ګزار کړي، بله بې بله.
د لمر د راختلو نه د دې وخت شروع کیږي او تر لمر د ډوبېدلو پورې. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زوال نه مخکې په اوله ورځ ویشتلي او بیا وروستنو ورځو کې چې دی د زوال نه وروسته ویشتلي. خو دې خبرې ته متوجه کېدل پکار دي چې دا ګټکۍ به د دغې جمراتو په دې حوض کې د ډول کې لګېږي. که چېرته یو ګټکۍ تا ګزار کړه او دغه ځای ته ونه رسېدله نو هغه به نه حسابېږي، د هغه په ځای باندې به بیا بله ګزارې. او که مستن کومه مناره چې په دې ډول کې د حوض کې راختلې ده دا جمره دا د دې ویشتل ضروري نه دي، بلکې دا د دې دپاره ودرولې شوې ده چې هغه موضع الرمي سړی معلوم کړي. که تا ګټکۍ ګزار کړه او دغه مناره دغه ستن پې ولګېدله او دې ډول ته ونه غورځېدله دې حوض ته اخوا پرېوتله نو بیا به د دې په ځای باندې بله ګزارې. کم خلک چې هغوی ضعیفان دي کمزوري دي هغوی نشي ویشتلی په دې وخت کې نو علما کرام ذکر کوي چې هغوی تر نیمې شپې پورې یا نیمې شپې نه وروسته هم ویشتلی شي. کم چې ضعیفان نه دي او هغوی د نیمې شپې نه وروسته ویشتل فقهای کرام وایي چې د افضل او غوره طریقې خلاف یې وکړه. پکار دا ده چې د لمر د ډوبېدلو نه مخکې ولي، خو بیا هم ادا کېږي. کله چې یو انسان راورسېږي د منا ته نو په بل هیڅ کار باندې به شروع نه کوي، اول به جمرة العقبه ولي، ځکه دا گویا کې د منا تحیه ده. ویشتلو طریقه به داسې چې د هرې ګټکۍ سره به الله اکبر وی او دغه رنګې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا به غوښتله داسې به وایي چې اللهم اجعله حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. او دغه اختر په ورځ باندې به صرف دا یوه جمره لولي، جوه جمره به ولي چې هغې ته جمرة العقبه وایي. بیا د جمرة العقبې نه وروستو د دې اختر په ورځ کارونه ډېر دي. اول د دې جمرې ویشتل دي، دویم دا دی چې دی به هدیه هغه به ذبحه کوي. که چېرته دی حج تمتع یا حج قران کوي نو دی به اخلي او ذبحه کوي به او د هغې غوښې به تقسیمیږي. خو اوس اکثر چې دی حکومت دا ذمهواري په غاړه باندې اخیستي او هغه څه ترتیب برابر کړی ته به خپلې پیسې جمع کړي او تا ته ټیم ښیي چې په دومره ټیم باندې به ستا دا څاروی چې دی هغه به ذبحه کېږي. نو کله چې د دې نحر الحدیې نه فارغ شي نو بیا به خپل اختان وخرئ او یا به واړه کړي، لیکن خریل غوره دي ځکه قرآن کریم خریل مقدم کړي دي په واړو کې کول. الله رب العالمین فرمایي محلقین رؤوسکم ومقصرین. او حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام مزدلفه کې شپه تېرول دا واجب دی د واجباتو د حج نه. نبی علیه السلام په حجة الوداع کې جایز نه دي سر او خریو مګر هغه څوک چې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر خریونکي دپاره هغه څوک چې لا يجوز ترکه لمن اتى الیها قبل منتصف الليل. کله چې سر خری د نمای نه مخکې ورته راورسېده نو د هغه انسان لپاره کې شپه تېرول ضرور دي. نو حلق او تقصیر ټول سرته نسبت او صرف هغه خلک چې د اعذار دي لکه مریض سر خریل یا داسې نور د عذر د وجې نه او حدیث حکم ابو داود کېدلی چې سړی لږ وخت وقوف وکړي او عبدالله ابن عباس د عذر د وجې نه. خلاصه خبره دا ده چې په مزدلفه کې شپه تېرول دا واجب دي د واجباتو د حج نه.
هغه چا د زنانو پاره باندې د پرېښودل سر جایز خریل نه دي نشته، چې د شپې د بلکې نمایي نه په هغې مخکې باندې ورته د راورسېدو کوڅو نه یختان کټ کول ځکه دي، رسول الله او صلی هغه الله به علیه د وسلم خپلو په دې کې کوڅو نه د شپه ګوتو تېره د کړې سرونو په وه مقدار باندې او کټ بیا یې دا فرمایلي وو چې هغه څوک لتأخذوا چې عني خپل اختان مناسککم وکړي یا واړه کړي، معنا د حج هغه احکامات دپاره هغه سنت دا دی واخلئ چې او نوکان هم غزدئ کټ کړي، د بریتانو نه موالي، او د هغه چا نامنه لاندې دپاره چې اختان هغه هم اهل الاعذار وکړئ، وي د تخرګونو نو هغوی اختان هم دپاره وباسي. رخصت دی چې د ګیرې هغوی د وړوکي شپې کول او د یا د نمایي د ګیرې شپې نه خریل وروستو یا لمر دا چې ورله کله جایز دا نه دي، ځکه سپوږمۍ چې رسول کله الله ډوبه صلی الله شي علیه وسلم نو د د هغه ګیرې وخت په نه ورته ګڼوالي اجازت باندې دی حکم چې کړی هغوی او د هغې د د خریلو نه مزدلفې منع نه کړی. مینا ته انتقال شي هغه څوک چې د او هغې په سر دې سره به باندې اختان د نه مزدلفې ګنجېږي شپه په او یا مشعر اختان حرام یې کې غورځېدلي دوړېدلي، انتها ته هغه ورسېږي. به نفس الله چاړه رب په دې سر العالمین باندې دې وایي، ځکه موږ د او الله نبي تاسو لره فرمایي په اذا امرتکم د بامر حج توفیق فاتوا منه ما راکړي استطعتم. او الله دې زموږ او ستاسو کله چې حجونه زه تاسو ته په د یو نبوي کار حکم سنت کوم موافق نو وګرځوي. په هغې هغومره آمین یا عمل رب وکړئ چې العالمین. څومره ستاسو طاقت کېږي. د جمرة العقبې او د سر د خریلو نه وروستو د دپاره هر هغه څیز حلال شو چې مخکې پې حرام و. خوشبويي استعمالولی شي، خپلې ساده کپړې استعمالولی شي، صرف زنانو ته به نه نږدې کېږي. زنانو ته به هغه وخت کې نږدې کېږي چې دی طواف هم وکړي، لکه څنګه چې عایشه رضی الله عنها فرمایي اذا رمیتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء. کله چې تاسو جمره وویشتله اختان هم وخورئ نو تاسو دپاره خوشبويي، کپړې او ټول څیزونه حلال شو، خو صرف زنانو ته به نه نږدې کېږي. خوشبويي استعمالولی شي، لکه څنګه چې حدیث کې راځي كنت اطيب رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. ما به نبی علیه السلام خوشبویه کو د احرام نه مخکې هم او د اختر په ورځ باندې د طواف نه مخکې په داسې خوشبویي چې په هغې کې به مسکو. نو اولنی تحلل په دې باندې حاصلیږي چې د دې دریو کارونو نه دوه کار دې وکړه تا ته اولنی تحلل حاصل شي، او تحلل ثاني چې هغې ته تحلل کامل وایي هغه دې ته و چې درې واړه کارونه وکړي. هغه دا دی چې جمره هم ولې، اختاد جمره هم ولې، او داسې سر هم وخورئ او طواف هم وکړي. نو هغه په دې طریقه باندې حلالیږي. نو د جمرة العقبه نه وروستو به د جمرة العقبه نه به وروستو سړی خپله قرباني، خپله هدیه چې دی هغه به ذبحه کړي او بیا به لاړ شي مکې ته، هلته به طواف افاظه وکړي او سعی بین الصفا والمروه به وکړي که چېرته دی حج تمتع یا حج قران کوي. هر چې قارن دی او یا هغه څوک چې هغه مفرد دی نو هغې دپاره یو سعی او یو طواف کافي کېږي، او هر چې حج تمتع کوي نو د هغې دپاره به د عمرې به خپل طواف او خپل سعی کوي او د حج دپاره به خپل طواف او خپل سعی کوي.